آرام او صبرناک اوسېدل ستاسو د ښه شخصیت نمایندګي کوي او په دې توګه به د خلکو ترمنځ ډیر محبوب هم شئ. خو ډیر کم خلک پر دې پوهیږي چې څنګه یو آرام شخصیت ولري او د ډیرو جدي مسایلو په اړه له زغم څخه کار واخلي. په دې ویډیو کې پر همدې موضوع خبرې شوې دي چې څنګه کولای شئ با حوصله، صبرناک او آرام شخصیت ولرئ. د احساساتو پر ځای په فکر سره غبرګون وښیئ. کله چې تاسو ته یو څوک ستغه خبره کوي او یا هم په داسې الفاظو مو یاد کړي چې ستاسو توهین پکې شوی وي، تاسو هم ورته عمل مه کوئ. که تاسو پرته له فکره ورته خبرې ورته وکړئ نو ستاسو او د مقابل لوري فرق په څه شي کې دی؟ معلومه خبره ده چې دواړه په یوه کټګورۍ کې راځي. که څه هم په داسې شرایطو کې چټک او تون غبرګون د انسانانو طبیعي ځانګړنه ده، خو د آرام شخصیت لرونکي کسان پر دې انساني خصلت برلاسي وي او هیڅکله د بدو ځواب په بدو نه ورکوي. تل مسک اوسئ. مسکا ستاسو د ظاهري ښکلا جوړولو ترڅنګ ستاسو احساسات هم کنټرولوي. څېړنو ښودلې ده چې مسک خلک تل د فکر په مرسته پریکړې کوي. دوی تر ډیره پر خپلو احساساتو برلاسي وي او اکثرا خپل احساسات ځپي او پر ځای د تفکر لاره غوره کوي. نو که تاسو هم غواړئ آرام او سنجیده اوسئ، مسکا خپل همیشنی عادت وګرځوئ. ښه اوریدونکي اوسئ. اکثریت خلک د مقابل لوري د خبرو پر مهال هغه یا هغې ته په پوره ډول غوږ نه نیسي، بلکې د خپل ځواب په برابرولو بوخت وي. دا کار ډیر ناسم دی. تاسو باید تل ښه اوریدونکي اوسئ. کله چې د مقابل لوري خبرې مو سمې واورېدې نو ځواب ورکول اسانیږي او په عالی شکل به ځواب هم ورکوئ. نو ویلی شو چې د آرامو او سنجیده خلکو بله ځانګړنه دا وي چې دوی ښه اوریدونکي وي. تاسو هم ښه اوریدونکي شئ تر څو شخصیتي تکامل ته ورسیږئ. کم وغږیږئ. آرام او سنجیده خلک ډیر کم غږیږي خو خورا سمې خبرې کوي. که تاسو هم په کوم مجلس کې ناست یئ او له تاسو څخه د یوې موضوع په اړه نه وي پوښتل شوي نو په خپله خبرو ته مه وردانګئ، بلکې پوره متوجه شئ او موضوع سمه هضم کړئ. په دې توګه به تاسو د خبرو پر مهال ډیر څه ولرئ، البته که د خبرو غوښتنه درڅخه وشي. خو که پوهیږئ چې ستاسو خبرې مهمې او اړینې دي بیا نو په خورا درنښت د خبرو اجازه واخلئ او خپلې خبرې پیل کړئ. مطالعه کوئ. شاید تاسو ته د حیرانۍ خبره وي چې مطالعه څنګه د شخصیت په آرامۍ کې مهمه ده. خو دا یو حقیقت دی چې مطالعه له تاسو سره ډیره مرسته کوي ترڅو احساسات مو په خپل اختیار کې وساتئ. که غواړئ آرام، سنجیده او معقول فکر ولرئ، مطالعه خپل همیشنی عادت وګرځوئ. ومنئ چې چوپتیا ستاسو په ګټه ده. وایي خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. که تل یې خلاصوئ او ډیرې خبرې پرې کوئ نو پرته له شکه بلا ده، خو که چوپ یې وساتئ نو ډیر به خوښ یئ. دا په دې معنا نه ده چې تاسو دې بیخي مه غږیږئ، خو په دې معنا حتما ده چې هیڅکله له اړتیا پرته مه غږیږئ.